जे मकसद सा मेहरबानी करे होटल बंद करो। वो पॉइंट यार सिंधी समझ में अभी बंद करो। सिंधी समझ में दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरू दे मजुल हक मखदवाल उम्मीद कोم چې خبره ورور به ورونو دغه سایت باندې وتا سو دغه تصویران ښکاری دا تصویران د هغه مختنو ورونو دي کم سره چې ظلم کوي کم سره چې زیاتې کوي پسند کراچۍ کې دا غوي کاروبارونه چې دي بند شوي دي دغه ډېر ورونو چې دا غوي هوټل دغه هر څه سره بند شوي دي دا غوي سره دغه ظلم شروع دی راځي دغه لږ شان دی ویډیو کلیپ دی دا در باندې ګورم هغه نه پس به خپل کمنټس در کوم تاسو به خپل کمنټس ضرور راکړئ जे मकसद सा मेहरबानी करे होटल बंद करो। वो पॉइंट यार सिंधी समझ में अभी बंद करो। सिंधी समझ में दिया। सिंध हमारी जिंदगी की है, सिंध अभी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। ये आपको पठानों को भूल है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप अपने मुल्क चले जाओ। बंद करो उठाओ ना जल्दी करो। जी बंद कर दो सब बंद ورونو تاسو دغه ویډیو کلیپ چې دا وکتلو او دغه پښتون ورور چې د خاموشي ډیر څه وایي ډیر څه ویل غواړي خو لیکن مجبوري او داسې شی دی چې یاره په دغه ځای کې د لاسونو دغه مجبوري چې دی راني وي ځکه چې دی په دغه ځای کې ډیر څه کولی شي دی وهل کولی شي دی جنګ کولی شي دی هر څه کولی شي پښتون دومره کمزوری نه خو لیکن د ده واپس د ده خپل بچي د ده مور پلار د ده واپس چې دی سوچ وکړي وګوري نو دله دغه حالات چې دی دغه اجازت نه ورکوي چې یاره ته ولګه د دغې خلکو سره جنګ وکړه دوی د دغې خبرو جواب وکړه لیکن دی د دغې خبرو جواب کولی هم شي خو همدغه وجه نه چې دی د دې جواب نه کوي نو زه خپل ادارو ته خپل حکومت پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ته او دغسې زموږ د پښتنو چې کوم مشران دي مولانا صاحب دی او دغسې اسفندیار ولی صاحب انجینیر امیر مقام صاحب دغسې نور ډېر بلا مشران دي زموږ د پښتنو شوکت یوسفزی صاحب دا زموږ د پښتون قوم سره دا جنګ دی یوازې د یو ځای د خلکو سره نه دی خو زموږ د ټولو پښتنو سره دغه جنګ دی دغه ځای کې دا خلک دا ویل غواړي چې یاره موږ ته دا ځای خالي کوي او تاسو دلته کې کاروبار نه شئ کولی تاسو مه کوئ دا بندیز چې دی به د کاروبار باندې لګئ نو فکار ده چې یاره دغه زموږ سیاسي مشران چې دي دا د اسمبلو ته دې خبرو دپاره لېږلی شوي دي چې یاره تاسو داسې د پښتون قوم باندې څه ظلم شروع وي چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ که چېرته دا زموږ سیاسي مشران د دې خبرو مخنیوی ونه کړي نو زر ده چې یاره د دې نه د میدان د جنګ یو میدان جوړ شي او ډېر خویندې پکې چې دی کونډې شي ډېرې میندې پکې بې اولاده شي دا ویډیوګانې یا دا کوم تصویران دا په فیسبوک باندې چې وینم والله زړه مې ډېر زیات درد وکړي دغسې ډېرې ویډیوګانې ډېر تصویران دغسې ما ته په واټساپ باندې ډېر ورونو رالېږل دي په خدای قسم چې څه ټایم هم سړی وګوري د سړي زړه درد وکړي او حیران خدای چې یاره دا ملک چې دی دا آزاد دی یا نه دی او موږ پښتنو سره داسې قسمه ظلمونه کېږي لکه څنګه چې په انډیا کې د مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي اخر زموږ د پښتنو قصور څه دی یاره زموږ د پښتون قوم سره دغه ظلم کېږي دغه زیاتې کېږي او دغسې زموږ پښتون قوم چې دی شاید زه به دا ووایم چې یاره د ملک په ازادېدو کې دو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دغسې خو نه ده چې یاره پښتون قوم ته دا ملک چې دی یا دا پښتون قوم دلته کې ژوند کوي دو دغسې خیراتي راغلی دی او په دې ملک کې ناست دی بلکې داسې نه ده د ملک په ازادېدو کې ډېرې غټې قربانیانې ورکړي دي دوی خپلې وینې توی کړي دي او بله اهمه خبره دا ده زموږ د پښتون قوم سره به تر هغې پورې دغه ظلم کېږي دغه زیاتې کېږي چې څو پورې موږ پښتانه په خپلو کې جنګېدل نه ختم کړي موږ په خپلو کې یو شوي نه یو تر هغې به زموږ د پښتنو سره دغسې قسم ظلمونه کېږي دغسې زیاتي به کېږي زموږ پښتنو وروڼو په دې باندې چوپ نه دي پاتې کېدل ځکه چې موږ خو دلته کې په سکون یو خو هلته کې هغه پښتانه چې دي په هغوی باندې دغه ظلم شروع دی نو زموږ د ټولو پښتنو مثال چونکې داسې دی چې یاره مثال د یو لاس دی یا د یو بدن دی چې چېرته هم یو بدن کې یو ځای ته تکلیف رسي نو ټول بدن چې دا بېقراره کېږي زموږ د پښتنو مثال هم دغسې دی چې یاره کم ځای کې هم یو پښتون ته سره ظلم کېږي هغه ته نقصان نسي نو زموږ زړه چې دی په هغې باندې درد کوي دغه په سوشل میډیا باندې څو ورځو نه دغه خبر چلېږي دغه ظلم دغه زیاتې دغه تصویران موږ له مخې ته راځي نو الله دې زموږ په دې ملک باندې خپل رحم وکړي بیا دې زموږ په پښتنو باندې خپل رحم وکړي د ویډیو د کتلو یو جهان مننه اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان